رئیس شاهین صاحب پوښتنه کړې ده چې راتلونکې یعنې آینده ته څه وایي. په الماني ژبه کې ورته وایي Zukunft یعنې آینده یا راتلونکی. په جمله کې هم درته استفاده کوم. وایي ته په راتلونکي کې څه ترلاسه کول غواړې. د بعضې خلکو ټارګېټونه وي، پیسې ګټلې وي، موټر اخیستل وي، ښه کول وي، ښځې کول وي، اولاد غوښتل وي. دې مطلب څوک غوښتنه لري. په الماني ژبه کې وایو Was möchtest du in Zukunft bekommen? Was möchtest du in Zukunft bekommen؟ یعنې په راتلونکي کې څه ترلاسه کول غواړي. ساده لغت نه مهم لغت ده او ساده جمله ده. په آینده که مو په ده پوهی زده کړئ.